لکه کلیک کا په دې ویډیو باندې کنه ما یار زمونږ په ویډیو باندې سره ویوز راځي نه یوټیوب ته خو ویډیو وخېجو ایډیټینګ هر څه وکړو ډېره مضبوطه ویډیو جوړه کړو خو ویوز پې نه راځي 3-4 ویډیوګانې اپلوډ کړو بیا هم ته زړه تور شي چې یار په دې باندې زمونږ ویوز نه راځي زمونږ ویډیو څوک د سره ګوري نه هغه وجه څه وي هغه یو څو غلطیانې دي چې ته هغه کې د هغې وجې نه ستا په ویډیو باندې د سره ویوز نه راځي یو خو دا ده چې ستا ټایټل چې دی هغه مضبوط نه وي هغه داسې ټایټل نه وي چې هغه خلک په سرچ کې راولي د هغې په باره کې خلک وګوري چې ما ته به یو داسې ویډیو میلاو شي که نه تا چې په کوم ټایټل ورکلی د هغې په باره کې د چا سوچ هم نه راځي تا داسې یو پخوانی ټایټل ورکلی د هغې وجې نه آلریډي چې څوک یې سرچ کوي نو ویوز به څنګه راشي نمبر 2 خلک یې سرچ کوي یوټیوب هم خلکو ته وښیي خو ستا هغه تمنیل داسې وي چې د چا زړه نه غواړي چې کلیک پې کړي ځکه چې دومره لیکل هم پې کلي دومره لیکل چې دا زړه هم پې څښاکلی نو څوک به پې څه کلیک کړي تمنیل به دومره مضبوط جوړی چې د خلکو د زړه راکاږي او کس دې ته مجبوره شي چې یار دا ویډیو کتنه غواړي ګوره په مثال هم پوهه کومه ماشوم چې کله بازار ته بوځي بازار ته هغه په دې کیلونو په دې ګاړو ماړو پسې نښلي ولې داسې تصویرانې پې د کارټونانو لګولي چې ماشوم صرف اور صرف غواړي بس دغه شی وایي که هر څه چل کېږي بابا جانه خو بس ماله به دا اخلي هغه ورته ویل که په جب کې روپۍ نشته وایي نه ماله به اخلي ته چې کله خپله ویډیو جوړی داسې به خلک په ضد کې راولي چې هغه وایي که هر څه چل کېږي که 10 منټه ضایع کېږي او که 20 منټه ضایع کېږي خو به زه به د دې سړي دا ویډیو ګورم ته به داسې دا خپله ویډیو جوړی داسې به دا بار بیکګراونډ جوړی دا تمنیل به دومره مضبوط جوړی ځکه چې ستا ویډیو ته خلک دننه ورځي نو راول به بار ګوري چې بار ستا ویډیو ټیټ وي مضبوطه وي دننه به خلک ورشي څه به ترې حاصل کړي او یو یاد ساتئ د دې غلطۍ نه به بلکل ځان وساتئ چې ویډیو جوړه کړي که نه د دې لپاره پې نه جوړه چې یار ما پې څومره محنت کړی ستا محنت ته خلک نه ګوري چې یار ما په دې ویډیو باندې دومره محنت کړی دی او دومره ایډیټینګ او نه دې ته څوک د سره نه ګوري چې ګوري خلک یا خو به هغو ته څه ورکوي تعلیم به ورکوي یو څیز به ورته ورښیي نو هله به ستا ویډیو خلک خوښوي چې ستا په ویډیو کې دا نه وي د چا مازغه خراب دي ستا ویډیوګانې ګوري ځل نه د خندا فني ویډیو ځل نه ګوري او بله خبره ده که ته چېرته داسې ویډیوګانې جوړوې چې په هغې کې ته د خپل مخ نه راولي نو بیا به هغې له یو داسې تصویر ګوري چې هغه خلک د بار نه ویني هغه تصویر او پوه شي چې یار څه په دې ویډیو کې نوي شته دی یعنې ما ته څه نوي حاصلېږي په دې ویډیو کې او که ته خپل مخ راولي په دې ویډیو کې نو بیا خو خلاصه خبره بیا به ته په دې تمنیل باندې یو داسې تصویر ورکوې که نه چې بس مړه خلک ورته وګوري او وایي چې بس ګورم یار هر څه چلي تر اخیره پورې بیا ګورم شاید چې ویډیو خوښه شوې دي داسې ویډیوز دپاره زموږ چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ